مخکینه خلکو د ورستنه خلکو په خبرو کې فرق شته. دغه لیکنه دغه وعظ او نصيحت او موعظه او د اوس وخت موعظه او نصيحت د ډېر فرق لري. ولی کتابونه څلور نقطې ښودلې دي. یو دا ده چې هغه خبرې کولې د اصلاح د نفوسو لپاره کولې. موږ د اصلاح د نفس لپاره نه کوو بلکې د نفس د خوشحالتیا لپاره کوو. الله دې حالات دې موږ برابر کړي. دویم دغه نظر په آخرت دې موږ نظر په دنیا ده. دریم دغه نظر په باطن د نن حالات سره کارو دې موږ حالت هغه په ظاهر ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو د حالات واړوي. څلورم دغه نظر خالق باندې و دې موږ نظر په مخلوق ده. که الله جل جلاله موږ تاسو واړولو او دغه څلور صفاتونه ان شاء الله خدای به ټول کارونه جوړوي. خو چا چې د رب کلام په خپل سینه کې کېښوده همدغه دوی کمال د هغه لپاره کافي ده. خو البته مرفلات ته دومره سپارښتنه کومه چې یوازې د حفظ د قرآن په حفظ باندې اکتفا ونه شي بلکې د ټول عمر دپاره د علم دپاره وقف شي. ځکه خالص حافظ د قرآن کله کله بیا داسې فکر شي چې هغه په نورو خواو ورسر شي. خو که علم یې پوره کړ علم یې هغه تر اکمال پورې ورساو او د مدرسې په دغه ویاړمنه فضا کې هغه د دین خادم شو نو بیا به انشاءالله هغه نتیجه او کمالات لاسته راوړي چې بیا به هغه د تاسو د خیال او د تصور نه وتلي وي. څومره زموږ زندګي خرابېږي توجه به مدارسو ته کو چې خپل مدارس ټینګ کو خپل علما ټینګ کو خپل قرآن ټینګ کو. الله تعالی به زموږ وطن هم جوړ کړي زموږ نظام به هم جوړ کړي زموږ اصلاحات به هم راولي زموږ زندګي به هم جوړه کړي. نو که موږ غواړو چې په جامعه کې ترقي راسي جامعه هم آباده سي معنن جسمن مادن هغه علم یو عمده عنصر لپاره د دې جامعې د ترقي ده. نو افغانانو همدغه وخت ده متوجه سي د خپلو اولادونو تربیې ته د خپلو اولادونو روزنې ته. او دویم لوی عمده عنصر د جامعې د ترقي لپاره عدالت ده. عدالت هغه څه ده چې په کومه جامعه کې پروردګار عالم دغې جامعې ته سرفرازي ورکوي هغه جامعه به کامیابېږي هغه قوم به کامیابېږي. عدالت هغه څه ده چې د اسلام پیغمبر د مور له غېږې کوم موږ تاسو ته ښودلی ده. تاریخونه لیکي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیمې سعدي ته ورکولی شو په نزاعت باندې نو حلیمې سعدي وایي ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یوه سینه انتخاب کړله د پۍ رولو لپاره. کله مې چې بلې سینې ته ورځاو رسول الله به له بلې سینې نه پۍ نه روږلې. علت یې دا و چې د رضاعي ورور درلوده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ورور حق نه طلب کاوه. نو د مور له غېږې نه د اسلام پیغمبر انسانیت ته د عدالت تربیه ورکوي. خدا مدارس دا خلق بوای چې دا څه چل ده چې دا مدارس جوړېږي دلته مدرسه ده او دلته مدرسه ده او چانده ده. د مدرسې مقصد څه ده؟ مدرسه چېرته جوړېږي؟ مدرسه کې کوم کار کېږي؟ د مدرسې مقصد او جوړېدل په دې بنیاد باندې دي چې الله 1,400,000 کم زیات پیغمبران رالیږلي په مدرسه کې دغه میشن دغه شی چلی. یعنې پیغمبر لپاره د دې راغلی وي چې دین مخلوق ته ورسوي. له مدرسې نه مقصد نور هیڅ مقصد نه وي په دې کې خو دنیایي ګټه نه وي خو چې دا دین خلقو ته ورسوي.